په سعودي عرب کې داسې ډېر مونږه مسافرونه دي چې کوم ډېر بېروزګاره ناست دي، د هغو دپاره مې ته نن دا ویډیو راوړې ده. کوم انسان چې بېروزګاره وي د هغه برین ډېر زر واش کېږي، په غلطو کارونو باندې خلک ولګوي، د کومو چې ډېر غلط انجام وي. نو صفا سوتره کار درته درښیم. کوم خلک چې په ریاض کې دي د ټولو نه اول به په جیب کې ځان سره 1000 ریال واچوئ. که 1000 ریال هم در سره نه وي، د یو ملګري نه به یې راوالی او بدخه مارکېټ ته به لاړ شئ. هلته ډېر داسې هول سیل دوکانونه دي، شاپینګ مولز دي. په هغې کې به تاسو یو داسې شاپینګ مول یا داسې هول سیل مارکېټ به وګورئ چې په کوم کې آفر لګېدلی وي. د هغه آفر نه تاسو فایده والی. عام ولس خو یې اخلي، خو تاسو یې والی. کاروباریان خلک هم فایده ډېره اسانه اخیستلی شي. نن درته د بل پروډکټ خبره نه کوم. په دې باندې ما مخکې ویډیو جوړه کړې ده، ما د یوټیوب په چینل کې موجود دغه ویډیو تاسو یې کتلی شئ. نن درته صرف او صرف په مخصوص پروډکټ باندې خبره کوم. هغه مخصوص پروډکټ کوم یو دی؟ کوم چې مونږ د ډیلي استعمال کې هم راځي او ډېر ضرورت هم دی د هغې ډېرو خلکو ته. تاسو به لاړ شئ مارکېټ ته، مارکېټ نه به بوټان راواخلئ او یا به کپړې راواخلئ. کپړې به کمې کپړې راغلئ، جینس پینټ به راواخلئ او شټونه به ورسره راواخلئ، او یا دواړه راواخلئ. جینس پینټ به هم راواخلئ، شټونه به هم راواخلئ او ورسره شوز بوټان به هم راواخلئ. رابه شئ خپلې دیرې ته. کومه ستاسو کومه قریب ایریا چې ده د دیرې خواته، هلته به رسټورنټ وي، حلاق به هم وي، جنرل سټور به هم وي، سباکه به هم وي. ډېر داسې دوکانونه به وي چې په کوم کې زمونږ ډېر داسې مسافر وروڼه وي، هغو داسې شاپینګ مولز ته یا داسې غټ مارکېټونو ته نشي تللی، هغو سره ټایم نه وي، د کار نه وزګارېږي. هغه پروډکټ چې ته هغو ته نږدې ور پرووایډ کړي، نو هغو به ستاسو نه لازمي اخلي. ځان ته ټارګېټ ونیسه د ګټې. روزانه دومره سامان ځان سره اوچت کا چې 100 ریاله پکې تا ته روزانه پاتې کېږي. او بیا ګوره چې د 100 نه 200 ته او د 200 نه 300 ته ته څنګه په اسانۍ سره اوړې. دا در سره ضرور ټرای کوئ.